اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن د معادلې مفهوم نوی درس غواړم تاسو ته وړاندې کړم. تمه ده ستاسو د زده کړې وړ وګرځي. اول معادله هغه الجبري مساوات چې یو نامعلوم متحول ولري او د مجهول په خاص قیمتونو سره صدق وکړي معادله بلل کیږي. مقصد دا دی چې موږ یوه دغسې د مساواتو جمله که ولرو x جمع 15 مساوي 10. په دې ځای کې x یو نامعلوم متحول دی. نامعلوم متحول په دې معنی چې موږ ته یو نامعلوم عدد ښکاره کوونکی سمبول دی. دغه په دې ځای کې یوازې یو خاص عدد شته چې د 15 سره جمع شي 10 شي. هغه که موږ پیدا کوو معلوم رقم د مساواتو بلې خوا ته بدلوو. دغسې لیکو چې x مساوي 10 خپله لیکو، 15 که ای خوا ته بدلوو علامه یې مثبت څخه منفي ته بدلون کوي، نو x به مساوي شي 15. معنا دا چې که موږ د x پر ځای 15 ولیکو نو دواړه خواوې سره برابرې یا مساوي کیږي. یا دغسې ویلی شو چې عددي مساوات لاسته راځي. دوهم د معادلې حل. د معادلې حل څخه مقصد دا دی چې هر هغه عدد چې یو الجبري مساوات په عددي مساواتو باندې بدل کړي هغې ته موږ د معادلې حل وایو. لکه په دې ځای کې موږ وایو چې دغه د معادلې حل دی، ځکه چې دغه الجبري مساوات یې په عددي مساواتو باندې بدل کړه. عددي مساوات دلته درته لیکم، یعنې 15 جمع 15 مساوي 10. 10 مساوي دی 10 سره. دلته توری یا مجهول نشته نو دې ته موږ عددي مساوات وایو. دا چې دلته توری یا مجهول شته نو موږ دې ته الجبري مساوات وایو. نو دلته چې کله یو عدد په مرسته الجبري مساوات په عددي مساواتو بدل شي موږ وایو چې همدغه عدد ته د معادلې حل وایي. دریم د معادلې مجهول چې موږ هغه په x راښیو، هر هغه شی چې د معادلې په حل کې هغې ته قیمت پیدا کوو هغې ته مجهول وایي. لکه دلته چې x لپاره 15 قیمت پیدا شو. او څلورم متحول، هر هغه سمبول چې یو نامعلوم عدد ښکاره کوي هغې ته موږ متحول ویلی شو. یعنې مجهول هم متحول دلته دی، ځکه چې موږ ته یو نامعلوم عدد ښکاره کوي. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې په دې درس پوه شوي وئ. تر بیا د الله په امان.